بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکی او مهربانه دی. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګان د اړخه د زړه د اخلاصه د مینه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزونې وړاندې کوم. ډیرو مینوالو ما ته لیکلي دي چې تاسو ولې د څه وخت لپاره په فیسبوک په ژوندۍ بڼه نه راځئ. نو حقیقت دا دی چې اول په ما فیسبوک یوه میاشت بندیز ولګو چې ته په فیسبوک په ژوندۍ بڼه نشې راتللی. خو چې یو میاشت تېره شوه نو چې ما یو دوه ویډیوز وکړې نو بیا راباندې د 2 میاشتو دپاره بندیز ولګېدو چې ته په فیسبوک په ژوندۍ بڼه نشې راتلی، او بیا راباندې دا بندیز هم ولګېدو چې زه په خپل فیسبوک پوسټ هم نشم کولی. خو اوس په ما دا بندیزونه ختم شو. نو نننۍ زما 3مه ویډیو ده چې زه ستاسو په خدمت کې د فیسبوک نه په ژوندۍ بڼه وړاندې کول غواړم. نن 14 د اګست دی چې په دې تاریخ 15 کاله اګاهو یو داسې منحوس او لعنتي هیواد پاکستان منځته راغی چې هغه نه یوازې د خپل ولس بلکې په دې سیمه کې د هر هیواد لپاره د یو سرطان حیثیت جوړ شوی دی. په دې تاریخ د پښتنو، بلوچو، سندیانو او د بنګالیانو په بدبختو مهر ولګېدو. نو بهادرو بنګالیانو خو ځان د دې منحوس او لعنتي هیواد نه خلاص کړو. خو اوس د پښتنو، بلوچو او سندیانو نمبر دی چې د پنجاب د غلامۍ نه ځانونه خلاص کړي انشاءالله. اوس به زه راشم خپلې موضوع ته. په تېر شوي دولت کې د افغان ملي اردو او پولیس. ګرانو وطنوالو، چې څنګه په تېره شوې ویډیو کې ما تاسو ته ویلي وو چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی وشو، نو په داسې حال کې چې سیاسي بهیر پرمختګ وکړو، نو اوس پکار وه چې په افغانستان کې راتلونکی فوج جوړ شي. د طالبانو له نسکورېدو نه وروسته د افغانستان فوجي ځواکونه د شمالي ټلوالو ملیشې، د پښتنو قومي مشران او جنګسالارانو په کال 2002 کې ملیشو شاوخوا 100,000 نفر درلودل. د اسماعیل خان، دوستم او د فهیم لویو ملیشو ټانکونه، چورلکي او توپخانې سمبالولې. د بون د تړون نه مخکې ملیشې د دفاع په وزارت کې شامل شوې چې د افغان فوجي ځواکونو یعنی افغان ملیټري فورس په نوم بدلې شوې. خو د بده مرغه دوی دولت ته جوابدې نه وو، بلکې د خپلو جنګسالارانو یا د قومي مشرانو د امر د لاندې وو. بوش د کال 2002 په لومړیو کې پریکړه وکړه چې متحده ایالات به یو نوی افغان فوج جوړوي. بیا متحده ایالاتو د کال 2002 د اپریل په میاشت کې په جنیوا کې د مرستندویه هیوادونو ترمنځ په غونډه کې موافقه وکړه چې د افغانستان د اردو د پراختیا څارنه وکړي. د امریکې د دفاع سکرتر ډونالډ رمسفیلډ هم د دې ملاتړ وکړو. هغه له افغانستان سره د متحده ایالاتو د وتلو لپاره یو فعال فوج اړین وباله. د دې لپاره هغه په پینټاګون د یو پلان جوړولو فشار هم راوړو. بیا هم رمسفیلډ په عجیب ډول د سرچینو مصرف کولو کې زړه نازړه و چې د هغې په وجه د ډیرو کارونو ترسره کېدو مخه ونیولې شوه. کله چې رمسفیلډ په دې پوه شو چې سفیر جیمز ډبنز ژمنه کړې وه چې د افغان فوج د روزنې 20% لګښت به امریکا ورکوي، نو رمسفیلډ په لنډه توګه کولن پاول او کانډلیزا رایس ته وویل چې امریکې په میلیاردونو ډالر د افغانستان په آزادولو او د امنیت په تامینولو ولګولې. نو د امریکې لپاره هیڅ دلیل نشته چې د افغانستان اردو ته د 20% لګښت ژمنه وکړي. پاول اعتراض وکړ او استدلال یې دا و چې متحده ایالات باید د نوي اردو او پولیسو لپاره پیسې ورکړي. د هغه په ان د دولت د ټوټه کېدو د مخنیوي لپاره یو قوي مرکزی اردو ته اړتیا لري. خو د هغه دلیل په رمسفیلډ څه خاصه اغیزه ونه کړه بغیر د دې نه چې رمسفیلډ خفه کړي. په میاشتو
رنسفیلډ دا غوره ګڼله چې فوج د شمالي ټلوالو او نورو جنګ سالارانو په لاس کې پرېږدي، لکه څنګه چې په مرکزي قماندانۍ کې جنرال فرانک په دې کار کې شمالي ټلواله او جنګ سالاران د ځان سره ملګري کړي وو، په ځانګړې توګه پنجشیري تاجکان. د دفاع د وزیر په توګه د فهیم سربیره بسم الله خان چې له کابل څخه بهر د پنجشیري محاذ قماندې په غاړه وه، یونیفارم واغوستو او د فوج مشر شو. رنسفیلډ، بوش، پاول او کنډلیزا رایس ته وویل چې پکار ده چې متحده ایالات باید یوازې د ملیشي اردو پرېږدي او نورې هیڅ پیسې باید مصرف نشي. خو دلته بله یو د حیرانتیا خبره دا وه چې رنسفیلډ د امریکې عسکرو ته اجازه نه ورکوله چې جنګ سالاران د کرزي د ننګونې څخه منع کړي. په کال 2002 کې کرزي له رنسفیلډ سره ملاقات او د څو جنګ سالارانو د بېوسلې کولو غوښتنه د رنسفیلډ نه وکړه، خو رنسفیلډ انکار وکړو ځکه چې دوی خپلې ګټې د دوی په خپل منځ کې په نفاق کې لیدلې. خو که موږ په دنیا کې د یو وطن د اشغالګرو تاریخ ته په جوور نظر وګورو، نو اشغالګر همیشه په اشغال شوي وطن کې په یو داسې کس تکیه کوي چې هغه کمزوري وي او همیشه د دوی لاس ته ناست وي، چې د دې لپاره په افغانستان کې دوی ته د کرزي نه بل ښه کس نه میلاوېدلو. خو د وخت په تېرېدو سره د متحده ایالاتو د استازو د جرګې د پخواني رئیس نیوټ ګینریچ رنسفیلډ په دې قانع کړو چې له 10,000 څخه تر 50,000 پورې ملي اردو جوړ شي او په افغانستان کې واقعي د اردو ګړندې روزنه وکړه شي. رنسفیلډ لګښتونو د کنټرول لپاره د افغان فوج اندازه 50,000 ته محدوده کړه چې افغانان یې وروسته په خپل هم تمویل کولی شي. رنسفیلډ بریګیډیر جنرال کارل ایکنبري د نظامی همکارۍ د دفتر رئیس او د افغان اردو متحده ایالاتو اردو او د نړیوالو هڅو ترمنځ د امنیت همغږي کوونکو په توګه وټاکو. ایکنبري د اکتوبر په میاشت کې کابل ته راغی. افغان مشرانو بالاخره ایکنبري ته د افغان ملي اردو پلار نوم ورکړو. رنسفیلډ ایکنبري ته یو معمولي واک ورکړی و. د هغه دنده یوازې دا وه چې د افغان فوج د جوړولو لپاره د امریکا، افغان او د نړیوالو هڅو سره یوځای کړي. ایکنبري فکر کاوه چې حکومت باید د ملت پالنې سره لاس لستوڼی وي، خو د بده مرغه جنګ سالاران او ملیشې د یو مضبوط او پیاوړي دولت پر ضد وو. دوی مضبوط دولت د خپلو ګټو دپاره ګواښ ګڼلو، حالانکه یو مضبوط دولت او ملي بنسټونه د نظامی عملیاتو یا د سرتیرو د شمېر څخه هم ډېر زیات مهم وو. ایکنبري، خلیلزاد او یو ښه پوه مرین سټریمسکي له رنسفیلډ سره خبرې وکړې چې متحده ایالات باید د اردو دپاره پیسې ورکولو ته ژمن وي او نوره په ملیشو باندې تکیه کول بند کړي. خلیلزاد په ځانګړې توګه ټینګار وکړو چې جنګ سالاران باید له منځه یوړل شي. د سټریمسکي لخوا یو لنډیز دا و چې په افغانستان کې یو عصري او باثباته حکومت په تاریخي ډول بالکل ممکن دی، چې دې لنډیز په رنسفیلډ باندې لوی تاثیر وکړو. سټریمسکي وړاندیز وکړو چې متحده ایالات پراخ بنسټه ملي ادارې جوړې کړي او د شمالي ټلوالو د جنګ سالارانو ځواک محدود کړي. رنسفیلډ امر وکړو چې دا سپارښتنې دي د عمل دپاره په پام کې ونیول شي. بالاخره د کال 2002 په دسمبر کې متحده ایالاتو د نوي فوج جوړولو لپاره او په لویه کچه په هغې باندې پیسې لګولو لپاره هغوی ژمنه وکړه. دوی ګمان کاوه چې طالبانو ماتې خوړلې ده. د بوش ادارې د طالبانو ګواښ ډېر کوچنی وګاڼه. ایکنبري وروسته بیا یادونه وکړه چې هغه وخت داسې ښکارېدله چې طالبان ډېر لږ کسان پاتې دي. رنسفیلډ د کال 2003 په پیل کې په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړو چې موږ په ښکاره توګه د لوی جنګي فعالیت څخه د ثبات دورې ته تللي یو او په افغانستان کې د ثبات او بیا رغونې فعالیتونه نن ورځ مخ په وړاندې باندې روان دي. د هېواد لویه برخه کې امن دی او خوندي ده. خو د بده مرغه سپینې ماڼۍ د کرزي او خلیلزاد هغه دلیلونه رد کړل چې په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه جوړ شوي دي چې هغه به په راتلونکي کې د بدبختۍ لامل جوړیږي. ایکنبري د نوي فوج د پرمختګ څارنه کوله. کرزي وویل چې دا فوج باید د ټولو توکمونو استازي وي، کوم چې ایکنبري هم غوښتل. ایکنبري د فوج مورخینو ته وویل چې کله زه کابل ته راورسېدم
ما ته لومړی دا اصول راکړی شو چې فوج به ټول ملي او ټول توکمیز پاتې شي. یکم بری هغوی ته زیاته کړه چې مسلکي پیاده ځواک یو بنسټیز شی دی چې دا ما د افغان ملي اردو لپاره غوښتل چې دوی په ډېره سختۍ توګه سره وروزل شي او متمرکزه ډله ترېنه جوړه شي. د متحده ایالاتو پلان جوړونکو ګمان کوو چې دا به په راتلونکي کې د متحده ایالاتو د افغانستان د وتلو اجازه ورکړي. د کال 2003 په لومړیو کې یکم بری پوه شو چې یوازې پیاده ځواکونه به کافي نه وي. یو پیاوړی منظم د دفاع وزارت عمومي کارکونکي او ملاتړي قوماندې ته به هم اړتیا ولري. نو د دې لپاره هغه او د هغه دفتر د داسې یوې ادارې د جوړولو لپاره یو پیاوړی پلان جوړ کړو. یکم بری د دفاع وزارت او د عمومي کارکونکو اصلاحاتو ډېر زیات لومړیتوب ورکړو چې له هغې وروسته په خپله د جنګیالانو پراختیا او ځای پر ځای کول منځته راغلل. د اصلاحاتو په برخه کې یکم بری د دفاع په وزارت کې د توکمیز نابرابرۍ د حل کولو او د عامو خلکو د استازیتوب اړوند د استخدام لپاره د پام وړ انرژي وقف کړه. فهم خپل وزارت یوازې د تاجکانو نه ډک کړی و. په وزارت کې له 33 ریاستونو څخه 13 د پنجشیریانو په لاس کې وو. په فهم د فشار اچولو لپاره ایکنبري د نورو واحدونو د روزنې او تجهیز په برخه کې پانګونه ودروله. وروسته له دې چې کله کرزی، خلیلزاد او ایکنبري د فهم سره په کال 2003 کې دوه اړخیزه اړیکه ونیوله، نو دا نابرابري د یو تاجک په مشرۍ کې د 30 ریاستونو څخه 19 ته راټیټه شوه. پاتې نور د تاجکو نه علاوه د نورو قومونو ترمنځ وویشل شو، لکه چې دا د نورو افغانانو وطن نه بلکې یوازې د تاجکانو وطن و. یکمبري د رتبې او فایل استخدام کولو کې هم هغه شان د ورته ننګونو سره مخ شو. هغه د اردو په برخه کې د لسکلنې کیپ کې خودو چې دا به د غیر فعاله ملیشیا څخه مخ وي. خو فهم د پښتنو جنګیالو خلاف په دې لاره کې خنډونه اچول شروع کړل او د تاجک ملیشو لپاره لاره هواره کړه. درجه او دوسیه د تاجکانو په غیر متناسب شمیر کې پای ته ورسېده او په دې پروژه کې هم تاجکانو په هر څه خېټه واچوله. په عین حال کې استخدام او روزنه مخ په وړاندې لاړه. د چټک استخدام په اړه قوي روزنه لومړیتوب و، چونکې ښکاره ډول کوم ګواښ په نظر نه راتلو، نو د چټک حرکت لپاره هیڅ هڅونه نه وه شوې. ایکنبري د کال 2004 تر وروسته پورې له کابل څخه بهر د افغان ځواکونو د استولو تصور نه کاوه، بلکې دوی دا غوښتل چې دا کار به دوی په کال 2009 کې وکړي. ایکنبري د استخدام او روزنې کار تر هغه وخته پورې ودرولی و تر څو فوج ټول توکمیز ځانګړتیاوې ونه لري. خو د بده مرغه د دې کمې ډېر زیات محسوسېدو. بل اړخ ته د ایکنبري هدف د عسکرو په شمېر نه بلکې په کیفیت و. خو د بده مرغه د رزفیلډ کنجوستیا یو ځل بیا په لاره کې خنډونه پیدا کول شروع کړل. د کال 2003 د دسمبر څخه وروسته رزفیلډ وخت په وخت د اردو د ورو پرمختګ په اړه شکایت کوو، مګر د چټکتیا لپاره ناکافي سرچینې وقف کړې وې. په کال 2004 کې په سرعت باندې د پرلپسې انتقادونو وروسته چې په هغه وخت کې د افغان فوج شمېر 14,000 و، هغه لارښوونه وکړه چې لګښتونه دې کم شي، ځکه چې په تمویل کې زیاتوالی نشي راتلی. د روزنیزو پرسونال او د تاسیساتو شمېر ډېر لږ و چې د ګمارل شو کسانو شمېر سمبال کړي. د سازو سامان، د اډو او د اوسېدو ځایونه ډېر زیات کم وو. د ښه ګمارلو لپاره معاش هم ډېر زیات ټیټ و. د دې ستونزو له منځه وړلو لپاره د ځواک ټولنیز تولید به ډېر ورو ورو کېدلو. د کال 2004 په پای کې د نوې بودیجې د منظور کېدو نه مخکې په تمویل کې هیڅ زیاتوالی نشو کېدلی. د منابعو کمښت نه یوازې د کمیت بلکې د ځواک کیفیت هم زیانمن کړو. هر یو زر افغان کنډک باید د 10 اونیو روزنه تر لاسه کړي چې په 2015 کې 14 اونیو ته لوړه شوې وه. خو دا دواړه وختونه د لوړ وړتیا لرونکي پیاده تولید لپاره کافي نه وو. روزونکو له 6 څخه تر 12 میاشتو پورې وخت غوښتلو. کله چې د منابعو محدودیتونو د ځواک وده ورو کړه، نو کنډکونو د ځواک له لاسه ورکول پیل کړل، ځکه چې نوي ګورمارل شوي سرتیري به ډېر ناوخته رسېدل تر څو د هغوی سرتیرو ځای ونیسي چې تقاعد یې کړی و یا ویرېدلي وو. د مسلکي افسرانو قول اردو
جوړول په مزه روان وو. یکم بری د ویترنی افسرانو نمایندانو لپاره یو بورډ جوړ کو ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې انتخاب د وړتیا پر اساس باندې کیږي. خو هر کله چې فهیم د پیاوړي نمایند د استخدام یا روزنې او یا ګمارلو سره مقاومت وکړو نو امریکایانو بیا په دې اړه هیڅ هم نشو کولی. د لوړ کیفیت لرونکي ځواک په جوړولو کې د ستونزې یو بل برخه دا وه چې د متحده ایالاتو روزل کوونکي له خپلو ځایونو لرې کړی شو. د سیمهییزو نظامي ځواکونو د روزنې لپاره د متحده ایالاتو د اردو تر ټولو اغیزمن ځواک د هغې د زرغون بیرغ ځانګړي ځواکونه وو چې په کال 2001 کې د کرزی، دوستم او فهیم د خلکو سره ډېر ښه ملګرتیا ترسره کړې وه. د ځانګړو ځواکونو ټیمونو د اردو د لومړي واحدونو په زور په هغې باندې هغوی هېڅ قسمه د هغې روزنه ونه کړه، ځکه چې اکمبري دوی په کال 2003 کې له دې رول څخه لرې کړل، ځکه چې د ځانګړو ځواکونو ټیمونه باید د پیاده واحدونو روزنه وکړي، نه چې د ټول فوج روزنه وکړي. خو که موږ افغان ټولنې ته په جوور نظر وګورو نو که د فهیم یا د هغه په شان نورو د شمالي ټلوالو جنګسالارانو کوښښونه کړي وو چې دوی د خپلو شخصي ګټو لپاره افغان ټولنه د قومیتونو په نوم تقسیم کړي او یا عادي افغان په خپل قبیلوي او خپل قومي هویت باندې لوی ویاړ لري، خو د ورځې په پای کې به دوی ډېره قوي اجماع لرله چې دوی افغانان دي، چې دا یو ډېر ښه شګون و. خو د بده مرغه دا ډېره حیرانتیا خبره وه چې اکمبري احساس وکړو چې نه حکومت او نه اردو د دې هویت سمبول دی. عسکر به د مختلفو دلایلو له امله د نوي افغان اردو سره یوځای کېدل چې یا به د یو مشر لارښوونه وه یا د ملیشو د قمندانانو امر او یا معاش. خو د دې برعکس د طالبانو جنګیالو د چوکۍ او د پیسو دپاره جنګ نه کوو، هغوی د اسلام او د اشغالګرو او د هغوی د لاسپوڅو پر ضد جنګ کوو چې دا هر یو افغان ته د خپلو مشرانو نه په وراثت کې پاتې شوي دي او دا د هر یو افغان د زړه اواز دی. د نېشنلزم لوړه کچه د خلکو څخه اردو ته نه ورغلې، حالانکه ملي هویت له اوږدې مودې راهیسې د اردو لپاره یوه ډېره لویه ستونزه وه. د 19مې پېړۍ راهیسې امیر عبدالرحمن خان او نورو افغان واکمنانو تل د افسرانو او سرتیرو له خپلې قبیلې او خپلوانو څخه د ماتولو او د دولت د اطاعت کولو په برخه کې ډېر ستونزې درلودلې وې. یکمبري وویل دا فوج د بهرني فوجي ځواک یا په ځمکه کې د بهرني نظامي ځواک لخوا په اردو کې تنفس نشي کولی. یوازې افغانان کولی شي چې خپل فوج ته روح او هویت ورکړي. له همدې امله دا ډېره اړینه ده چې د افغانستان ملکي او قومي مشران باید دا اردو د خپل ځان په توګه ومني. خو د بده مرغه دا تر ټولو سخته ننګونه ثابته شوې وه. یکمبري په فوج کې افغانانو ته دا روښانه نه کړې شوه چې هویت د نوي اردو او د نوي رژیم لپاره څومره ستونزمن دی. یکمبري خدا په ګوته کړه چې هویت د نوي اردو او نوي رژیم لپاره څومره ستونزمن دی، خو د شمالي ټلوالو او د جنګسالارانو د مرستې د نشتون په وجه هغه د دې ستونزې له منځه په وړلو کې کامیاب شوی نه و. د اردو د منابعو په برخه کې نیمګړتیاوې د کلونو لپاره له پامه غورځول شوې وې. رنسپیلبرګ کله ناکله د دې کار د ګړندي کولو لپاره وړاندیزونه غوښتل چې هغه پالیسۍ بدلې کړي چې د کارونو مخه نیسي، مګر هغه په عراق کې دومره بوخت و چې افغانستان به ترېنه هېر و. د کیفیت ځواک رامنځته کولو لپاره د اکمبري هدف څرګند نه و. د اردو روزنه ډېره په منظمه روانه وه. د کال 2003 په پای کې یوازې 6,000 افغان فوجیان روزل شوي وو. 2 کاله وروسته د کال 2015 په پای کې دا شمېره یوازې 6,000 کسانو ته رسېدلې وه. ولسمشر بوش وروسته ومنله چې د دې لپاره چې افغان حکومت د نه منلو وړ لګښتونه څخه وساتي موږ پوځ ډېر کوچنی ساتلی و. افغان فوج او افغان پولیس دا دواړه داسې ادارې وې چې دا د یو هېواد لپاره ډېرې زیاتې ضروري وې. افغان پولیس د اردو په پرتله ډېر د نظره غورځول شوی و. په تاریخي لحاظ افغانستان هېڅکله هم قوي پولیس نه درلودو. هغه څه چې شتون یې درلوده په ښارونو کې متمرکز و. په کال 2002 کې د پولیسو اندازه 50,000 څخه تر 80,000 پورې وه. د فوج برعکس دوی په چټکۍ سره روزل کېدل. همدارنګه د اردو برعکس دوی په لویه کچه له هغه ولایت څخه استخدام شوي وو چې دوی پکې دنده ترسره کوله.
د خپل سیمویزو ریخو له امله دوی د سیمویزو قومي مشرانو یا د زورواکانو سره تړلي وو. د کال 2004 څخه تر د کال 2009 پورې متحده ایالاتو د 50,000 څخه تر 80,000 پولیسو لپاره 1.5 میلیارډ ډالر او د اردو لپاره 3 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي وي. خو دا ادارې ضعف د کمزوري روزنې، کمزوري اکمالاتي او کمزوري ځواک سبب جوړ شو. پولیسو به په غیر منظم ډول لږ معاشونه ترلاسه کول. دوی ته به اکثره د دوی د ګمارل شوو وسلو، ګوله بارود او د ګاډو له نیمایي څخه لږ ورکړل کېدل او نور به د فساد ښکار کېدل. د جرمني او وروسته د متحده ایالاتو سفارتونو په کابل کې داسې روزنیز مرکزونه جوړ کړل چې د کچې له مخې کافي نه وو. حتی چې د کال 2015 پورې د امریکای فوج د پولیسو د پرمختګ او روزنې مسؤلیت په خپله غاړه واخیستو. افغان امنیتي ځواکونه د کورونو چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ترمنځ ویشل شوي وو. پولیسو به فوج ته جواب نه ورکاو، فوج به پولیسو ته جواب نه ورکاو او ملي امنیت به هیڅ چا ته جواب نه ورکاو او نه څه ځواک او نه څه واک درلوده. یوازینی کس چې دې درې وړو اختیار درلوده هغه کرزی و. خو د کرزی نه ګیر چاپېره داسې کسانو او جنګ سالارانو شتون درلوده چې هغه هم خپل اختیار نشو استعمالولی. دغه وجه وه چې کرزی به اردو او پولیسو ته کمه پاملرنه کوله، ځکه چې دا اردو یو امریکایي جوړه کړې وه چې د شمالي ټلوالو او جنګ سالارانو لخوا پر مخ وړل کېدله او د کرزی نه به چا تپوس هم نه کوو. چونکې دا اردو کرزی نه وه جوړه کړې، نو فوج هغه د خپل واک د ټینګولو وسیله نه ګڼله. برعکس د فوج د شمالي ټلوالو ځواک پیاوړی کړی و. په داسې حال کې چې احمدشاه بابا به له خپلو سرتیرو سره ډېره زیاته مینه درلوده او خپل زوی ته امر کړی و چې د هغه مثال تعقیب کړي. بل کرزی صاحب د سیاست او استقامت څخه سړی و، نه چې د جګړې. هغه د ټوپک نظامي مسلک او د جګړې په اړه خبرې کول هم نه غوښتل. کرزی د خپلو سرتیرو ژوند د پام وړ نه ګرځاوه. هغه یو ځل ویلي و زه د اردو او پولیسو د تلفاتو په اړه اندېښمن نه یم. دوی د دې لپاره استخدام شوي دي. زه په پټو کې د ملکي ولس او په ځانګړې توګه د ځوانانو په اړه اندېښمن یم. د کال 2001 او د کال 2006 ترمنځ د اردو او پولیسو په جوړولو کې ډېر لږ کار شوی و. متحده ایالاتو په ډېر کم وخت کې په کوریا او یو شمېر کوچنیو قضیو کې وړ فوجونه ودرولي وو. خو د بده مرغه په افغانستان کې امریکای دا فرصت له لاسه ورکړو. د متحده ایالاتو مشرانو د کال 2001 بریالیتوب ته ډېر لوړ اهمیت ورکړی و. د دوی سره د دې خبرې څه اهمیت نه چې افغانستان اردو ته څومره اړتیا لري. نو د دې اهمیت د نشتون په وجه هغې په راتلونکي کې د طالبانو کومې دروازې هغې ورته پرانستلې چې هغوی افغانستان ته راننوځي. خو د ټولو نه لویه بدبختي دا وه چې فساد په داسې کچه روان و چې د پیسو د سره پته نه لګېده چې چېرته لاړې. دوی وایي چې 3 لکه د افغانستان آرمي وه. نو آخر هغه څه شوه؟ یو جرنیل 14,000 د پیریانو عسکر په کتابونو کې لیکلي وو. د هغوی معاش او نورې خرچې به دې جرنیل اخیستې. نو هغه جرنیل ونیول شو، خو بیا د هغه سره چا هېڅ هم ونه کړل، ځکه چې چا به د هغه نه پوښتنه کوله نو هغه پخپله ټول غله و. نو دا دومره عسکر خو په کتابونو کې صرف یو جرنیل ساتلی وو. نو دا کار به نور څومره جرنیلانو کړی وو. نو اوس دا خبره د یو ډېر لوی سوال د لاندې ده چې آیا د افغانستان عسکر په رښتیا 3 لکه وو او که یوازې په کتابونو کې 3 لکه وو؟ او چې کومو عسکرو به شتون درلودو نو هغوی ته به په وخت معاش نه میلاوېدو. کله دا بانه چې سیسټم ستا نوم نه اخلي او یا ستا معاش لا مونږ ته د مرکز نه دی راغلی. دې جرنیلانو به هغه تیل په مارکیټ کې خرڅول چې کوم به دوی له د عسکرو د ګاډو دپاره ورکړل کېدل. په یو بیس کې یو امریکایي افسر لیکي چې د دې جرنیلانو نه زما کرکه کېږي. دوی دومره تیل پټوي چې کله دوی زما دفتر ته راشي نو د تیلو بوی ترې خېږي. او عام عسکر بیچاره د دې هر څه نه خبر وو. نو هغه به څنګه د دې جرنیلانو امر منلو؟ بل اړخ ته د دې جرنیلانو او د دولت د چارواکو بچي به په زري ګاډو کې ګرځېدل او هر قسمه عیاشاوې کولې او عام ولس به د هر څه لیدل او هغوی بیچارهګان به د لوږې نه مړه کېدل. او نتیجه دا شوه چې په 9 ورځو کې ټول افغانستان سقوط وموندلو او ولس او فوج په واسکو مې طالبانو ته هرکلي وویلو. اوس هغه بله ورځ اشرف غني یو مرکه کې څه ډېرې عجیبه خبرې وکړې. دی همیشه یو خبره کوي چې زه ځکه د افغانستان وتښتېدم چې ما نه غوښتل چې د افغانانو وینه توی شي. خو په انټرویو کې وایي چې زه اتانور او دوستم له لاړم.
دوی د عسکرو ورده راخلي او د طالبانو د مقاومت ژمنه وکړي او ما ورته ډېر کومکونه او ورکړل او هر څه ورته برابر کړل خو دوی بل ورځ په ازبکستان کې ناستو بل دی وای چې بسم الله د دنه مخکې وتښتېدو نو دا ټول خو دا اوه کاله د ملګري وو نو چې څنګه هغوی تښتېدلي نو تاسې دې هم وتښتېده څوک وړاندې او څوک وروسته نو په دې ټولو کې هیڅ فرق نشته بل دی وای چې زه اخرنی کس وم چې افغانستان مې پرېښودو نو حنیف اتمر وای چې زه کله ارګ ته لاړم نو دې تښتېدلی و بل اشرف غني ځوانانو ته وای چې تاسو ما نه یې پرېښودی تاسو زه پرېښودی یم خو دا جدا خبره ده چې افغان ولس او ځوانان په افغانستان کې دي او دې په دوبۍ کې د سوال ډوډۍ ته ناست دي په افغان ولس خدای پاک یو داسې رئیس جمهور مسلط کړی و چې هغه د خپلې چوکۍ دپاره دوه سرې نه که شل سرې دولت جوړېده نو هم دې پرې خوشحاله خو چې دې رئیس جمهور وي خو صلاحیت پکې دومره و چې په اووه کاله کې نه یوه اداره جوړه کړه نه یې کابینه مکمل کړه او نه خپل ټیم جوړ کړه خپل مرستیال رشید دوستم چې ترکیې ته تللی و نو بیا چې کله افغانستان ته راتلو نو د هغه د جاز د کوزېدو اجازه نه ورکوله خو چې د اشرف غني د چوکۍ خبر راغله نو بیا مارشل وټاکو د عطا نور سره خبره په خپل منځ کې ډزو ته تللې وه خو بیا اشرف غني دې دواړو له لاړ چې اوس مې د طالبانو نه خلاص کې چې زه په چوکۍ پاتې شم نو هغوی ترېنه ښې ډېرې پیسې واخیستې او وتښتېدل او دې ورپسې وروسته وتښتېده خو خدای پاک وایي چې زه په یو قوم هم هغه شان مشران ټاکم چې څنګه هغه قوم پخپله وي ځکه خو د بده مرغه اوس هم دا ځینې کسان ورته وایي بابا زرکلن شي خو دا هغه کسان دي چې د دوی د پلارانو او یا د دوی خولې د دولت د بوجو نه وتلي دي د دې نه پس چې څه وشو نو په راتلونکي ویډیو کې به زه په هغې باندې تاسو ته خبرې کوم انشاءالله اوس مو په لویه لاس سپارم تل دې وي پښتو تل دې وي پښتونولي او تل دې وي زمونږ د پلار نیکه د اباسین نه واخله تر دغمه پورې لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر